رب العالمین فرمائی کہ روزدار لزکم اجر ورکوم اغبا 20 صاب اجری. بعد انسان لسڑی مزدوری ورکئی نو چې 10 روپے کیږي دا وی دا 15 ور سره زیات شوي چې سل کیږي دا وی 10 بزیات درکم او یو دی چې حساب کتاب نه کوي خو چې څومره زړه غواړي ورکي. نو الله فرمایي روزدار لبز ثواب ورکوم اجر ورکوم خو پشمیر نه بشمیر او بی حساب ورکوم. او یو حدیث پاک کې راځي الصوم لی وانا اجزی به روزا دا زما د پاره عبادت ته دا زما عبادت ته او د دې بدل بزور کوم. نو د مونږ د طالبان سوال کوي چې هر عبادت سړی کوي د الله لپاره کوي. مونږ د الله لپاره دا دی روزه د الله لپاره حج د الله لپاره زکات د الله لپاره. نو دلته کې حدیث قدسی دی دا چې الله فرمایي چې روزه هغه عبادت ته چې دا خالص زما د پاره نو ټول عبادتونه د الله لپاره دي. نو زموږ علماء جواب کوي چې نور عبادتونو کې بیا دا یو شکی د ریا مونږ چې کوي نور خلک هم په خبرېږي لکه دا راځي چې یاره خلک به مې موویني مونځ به کوم. زکات کې چې بل څوک نه خبرېږي چاله چې ورکه خو نه خبر شو. صدقه چې چاله ورکه خو نه خبر شو. دارنګ حج کې دنیا نه خبرېږي عمره چې کې ډېر خلک نه خبرېږي. واحد روزه هغه عبادت ته چې ته په بل څوک بغیر د الله نه خبره نه خبرېږي. نور عبادتونو کې به الله هم خبرېږي نور خلک به هم خبرېږي. الله لپاره هم شو کله کې دا نور خلکو سلک معمولی غونډه سوچ راغی نو ریام پکې رااله او روزه چې ته څوک د خبر نشي صرف الله د خبر شي نو اقص کېږي. زمونږ د دین یو کتاب د هدايه وتوي دا چې چا لیکلی د علامه مرغینانی رحمت الله علیه هغه 14 کاله روزه نیولې ده بلکې یو قول کې یو مورخ 15 کاله لیکلی دي. نو 14 کاله هغه روزه نیولې ده او په داسې طریقې نیولې ده چې نور خلک خو سکه خپل خزه او بچیم ته نه دي خبر. بیبي والا روزه ماته راوړو دبو ته دلته ماته کېده ابا لاړه شاګرد ته आवाज وکړ ډوډۍ به د غرمې ولا راوړه چې ډوډۍ به راوړه د غرمې ودل تکې ده شاګرد ته आवाज وکړ راشه دا خورا شاګرد به ډوډۍ خوړه وته ځه بیبي ته आवाज وکړه شالوخي خالی شي اوسه بیبي به دا ګمانو کو چې دا ډوډۍ د غرمې دوه خوړه امینس کې په طالب خوړلې و. نو 14 کاله د الله د رضا لپاره روزي نیولې دي خزه بچی ته نه دي خبر. نو روزه هغه عبادت ته کته ته څوک نه خبره او چې یو الله خبروم نو مدقه سره روزه نیوي شي. نو ځکه حدیث قدسی کې رب العالمین فرمایي روزه هغه عبادت ته چې دې کې ما سره بل هیڅ څوک شریک نشتا که څوک په صرف ما خبرای بل څوک را سره په خبرولو کې نه شریکای بشک دا کار کولی شي او د دې بدل بزور کو انا اجزی به. نو طالبان بیا سوال کوي چې د هر عبادت بدل الله ور کوي. نو د دې بدل او د نور مینس کې فرق دی. د نور عبادتونو بدل ممکن ده چې الله د فرشتو په لاس ورکي او د روزي بدل به الله په خپل ور کوي. د نور عبادتونو اجر او ثواب به الله په عام انداز کې ور کوي او د روزي بدل او ثواب چې الله ور کوي دا په یو خصوصي او خاص انداز کې ور کوي. لکه بادشاہ خلق الانام ور کوي خو بعض انعام دی چې دا غیر لپاره د دنیا خلق او د مشران او کشران روغ واړوي بادشاہ نن راځي د انعام په خپل لاس ور کوي. او په یو روایت کې دا سړي چې انا اجزا به د روزي بدل الله وی زما ذات ته زی بدلې ما یعنی زما دیدار د دې بدل دی. د روزي بدل د الله دیدار دی. الله دې زموږ نصیب کړي. حدیث پاک کې راځي چې د قیامت پر ورځ باندې په دنیا کې چې د خلق جمعه منزل راځي نو الته کې خو یو ورځ د جمعه خالی توار پکې نشتا
خو الله به نخې مقرر کړي، نو په هفته کې به یو ورځ خلک یو ځای کې ټول جنتیان راغونډېږي. څوک به د زمرودو په کرسۍ ناستي، څوک به د یاقوتو په کرسۍ ناستي، څوک به د نور په تخت او په کرسۍ ناستي، څوک به د سرو زرو په کرسۍ ناستي، څوک به د سپینو زرو په کرسۍ ناستي. دا ټول به راغونډ شي یو میدان کې جنتیان، او په دا کرسو باندې به کینی، او رب العالمین به ورته خپل دیدار وښیي. الله دې زمونږ نصیب کړي. د هغې خوند او خوشحالي به دومره خوند چې په جنت کې 80,000 کاله یو سړی د جنت خوشحالۍ تېرې کړي. د جنت خوشحالي هغه ده چې حدیث قدسی دی، الله ذوالجلال فرمایي اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر او کما قال. نیکانو بندگانو لمه هغه خوشحاله ساتلی دي چې نه د انسان زړه کې تیری دي شي، نه یو سترګه د هغې د لیدو طاقت لري، او نه یو غوږ هغه اورېدی شي، او نه د هغې طاقت لرلی شي په دې دنیا کې. داسې خوشحاله دي. ولهم فيها ما تشتهي الانفس، زړه چې د څه غواړي هغه الله درکوي. بس نورې خبرې اخوا به کړو. زړه چې څه غواړي، زړه غواړي چې د جنت هغه ګوټ ته دې ورسم، نو په سکندونو کې به رسې. زړه غواړي چې دا میوه وې ځانده ده، او په دې کټ کې ناست یم او دا میوه دې ماله راشي، څانګه به دا هغه ځای نه د دې خولې ته راشي. میوه کې سخاوالي نشته، د میوې وینځلو ضرورت نشته، جراثیم پکې نشته، ګندګي پکې نشته. جامې د انارو بوټي به د انارو بوټي، او هغې کې به داسې اناري چې هغه به د جامو دپاره انار به راوالی رو به شوکې چې په منځ یې مات کې، نو په هغې کې به د ریخمو جوړه پرته وي، د دانو په ځای به پکې د ریخمو جوړه پرته وي، او داسې قیمتي جوړه چې الله د جنتي د میلمستیا لپاره یو شی مقرر کړي، او الله په خپل قدرت انتها کړي، نو عقل پکې نه چلېږي. هغه جوړه به دې واچوي، دا مې نه ده خوښه، بله مې خوښه ده، بل رنګ مې خوښ دی، بل نمونه مې خوښه ده، بل ډیزاین مې خوښ دی، بل بوټي به وشوکې د انار په دا منځ یې مات کا. نه د درزي د جوړولو ضرورت شته، نه به خیرنېږي، نه به تې بویځي، نه به پکې سخاوالی راځي. د هر جنتي په دې کور کې 4 ولې به تېرې شوي، یو د اوبو اعلی قسم اوبه، یو د شاتو، یو د شرابو، خو هغه به داسې شرابي چې خوند به پکې وي، نشه به پکې نه وي، سرخوږي به پکې نه وي، یو به د اعلی قسم پیو. دا به ستا د هر جنتي د کور په منځ کې دا 4 ولې په باغونو کې ورته بیږي، دی به سکي، او د هغې د پاسه به ورته د ډوډۍ لپاره په بوتلو کې بندې قسم قسم اعلی قسم شربتونه ملاویږي، چې په هغې په هغه بوتل یو سیل لګېدلی، دا کوکاکولا بوتل یا بل چې کولاوی په هغه چابی کولاویږي، په هغې به یو سیل لګېدلی، هغه سیل نو نه به د مشکو خوشبویي دي، د مشکو ټاپه به پې د پاسه لګېدلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو صحابي تپوس وکړو، وی د الله رسوله، وی دا ولی چې دي په دې کې به خټه وي، وی او خو خټه به څه شي وي، دا به مشک او عنبر به هغه ولو په منځ کې وی، کاڼي به پکې وي په هغه ولو کې، وی بلکل کاڼي به مي ابسي ابه لالونه او یاقوت او مرجان به دوړه پکې شته د الله رسوله، وی او جنت کې دوړه هم شته، خو خاوره نه، ابه زعفران به الوزي به خوشبویه به کوي. الله دې زمونږ نصیب کړي. یو بل صحابي د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو، وی د الله رسوله خلک به پکې فصل کوي، زرغونتیا به پکې وي. نو نبی علیہ السلام مبارک مسکی شو، وی یو سړی به الله ذوالجلال ته سوال وکړي چې الله زما شوق دی ځان د لږ غنم کرم، حالانکه غنم و کار ته څه ضرورت دی، وی پروردګار به ورته تخم ورکړي چې ها واخله وکره، د جنت په ځمکه کې به وکري، کرل، لویدل، ریبل، لو کېدل، دا ټول به د انسان د سترګې پرب کې وشي، او دومره غنم چې د غرونو برابر رشي به تې جوړې شي. الله به ورته واله بني ادمه پیسه موړ نه شوې، خېټه دې همقه د دنیا وږې راغلې ده. په غنمو څه کوې چې غنم دلته اوس کرې، مفتو کې د خیراتي ډوډۍ، میوې، قسم قسم خوراکونه راځي، ته بیا د هغې د پاسه غنم غواړې،
اسونه به پکې اسونه. عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي د نبی علیہ السلام نه تاسو کو چې اس په پکې وي خو د دنیا د اس په شان نه راغي به وزرین بي الوزي بام د یو ځای نه بل ځای ته. قسم ولهم فيها ما تشتهي الانفس. الله قرآن کې فرمایي چې زړه کې د څه تیریږي به ته ملاويږي. زه اکثر یو خبره کوم چې په دنیا کې چې سړی یو نعمت حاصلوي نو چې مشقت وکړي نو الله ولا ورکي. دولت خدای پاک سړی له ورکي، بچي ولا ورکي، جامه ولا ورکي، بادشاہي ولا ورکي. ډېر خلک چې بادشاہي ته رسېدلي لیکن یو شی دی که په دنیا کې دا ټول ساینسدانان او ډاکټران را جمع شي نو هغه د انسان په وس کې نه ده. هغه د انسان شکل بدلیدل دي. که زه یم چې د ما دا شکل دی داسې نه بل شان دی شي دا کیدی شي نه همدغه شکل به د دنیا ټول ډاکټران را یو ځای کا، ټول ساینسدانان را یو ځای کا، ټول قابلان او حکیمان یو ځای کا، خو چې د چا کمې دوه سپېمې دي او دوه سترګې دي او دوه غوږونه دي او کم رنګ دی دا به نشي بدلول. پوډر موډر به ومږي خو 2 منټه پس به بیا لاړ شي. په هغې د انسان شکل نه بدلېږي، رنګ یې همغه د ذاتي چې کمې دی. نو که دنیا طاقت هر نعمت به حاصل کې خو شکل نشي بدلولی. او په جنت کې به بازار لګېدلی بازار. که څوک وایي چې زما دا شکل نه دی خوښ بل شکل مې خوښ دی نو په شیشو کې به شکلونه پراتی هغه شکل کې به ورننوځي شکل به هم بدل شي خو په نښه نښانه به پېژندلی کېږي. کور ته به راشي بیبي به ورته وایي ډېر ښایسته شکل ته خو نه ډېر مزېدار یې ډېر اعلی دا دومره ښایستهوالی د کوم ځای نه راغی. وی ښځې ته نه خبر وی نه وی د پروردګار دیدار مې کړی دی د الله دیدار مې کړی دی. نو چې د الله دیدار وکم او د ما شکل خشته نشي نو پس به خشته کېږي. نو د جنت او یا زره کاله خوشحاله الله دې زمونږ نصیب کړي. زنانو دپاره خصوصا حدیث پاک کې راځي د جنتي زنانه په سر چې کم سرپیچه کي سر چې تور غوندې رومالي د بوډاګانې ښځې پې سر تړي کم سرپیچک چې سر یې پې تړلي د هغې قیمت به دنیا او دنیا کې چې څه دي د هغې ټولو نه به زیاتي. او که دومره خوشبویي چې د جنتي ښځې په دې نوک د پاسه کېږي د نوک برابر خوشبویي دنیا ته راله د خوشبویۍ د لاسه به څوک په دنیا کې ژوند تېر نه کړي. او که جنتي ښځه خپل لاس یا خپله پنډی یا خپله سنګل دا دنیا ته راښکاره کړي د نور نه زیات د نور رڼا به ختمه شي. دومره الله تعالی انسان له هلته حسن ساتلی دی او قیمتي قیمتي څیزونه یې ورته ساتلی دي. خو دا ټولې خوشحالۍ چې ستا په کې څه تېرېږي او یا زره کاله چې پکې تېرې کړي الله دې زمونږ نصیب کړي. او یو سیکنډ د الله دیدار وکړي دا ټولې خوشحالۍ به در نه هېرې شي د الله د هغه یو سیکنډ د دیدار د خوشحالۍ د وجې دومره خوند او دونه لذت دی د الله په دیدار کې. نو دا روجې یو اجر او ثواب زما رونو دا دی چې انا هغه بل روایت کې انا اجزا به د روجې بدل زیم الله وی زما دیدار دی. چا چې روجه ونیوله زما دیدار. کله چې روجهدار پېشمني ته کښېني پېشمني ته او راغون شي او پېشمنۍ کوي دا نیت وکړي چې الله زه سار دا راتلونکې ورځ ستا د رضا دپاره لوږه تنده برداشت کوم او روجه نیسم. یقین وکړئ رب العالمین په دغې خلکو خپل خصوصي رحمتونه نازلوي. فرشتو ته وایي د دې پېشمني والو دپاره زمانه سوال وکړئ چې کم سوال وله تاسو غواړئ هغه وکړئ چې وله ورکم. او چې کم وخت کې روجه ماتې ته کښېني او الله نه سوال وکړي نو د دعا رب العالمین قبلوي. دا د روجې برکت او د روجې فضیلت. او په دې آیات چې انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب حساب کتاب نشته بې حسابه رب العالمین فرمایي زه روجهدار له اجر ورکوم. نورونو د رمضان روجې تقریبا په ختمېدو روانې دي. موږ خو خوشحالېږو چې اختر به راشي بېشک اختر خوشحالي ده او د روجې خوشحالي ده لیکن زړه کې یو افسوس هم پکار دی چې افسوس که دا روجې زیاتې وي نو الله ما به زیاتې نیولې. افسوس که دا ورځ اوږده وه نو ما به د اوږده ورځ نیوله. ولې د اوړي په هغه اوږدو ورځو کې الحمدلله الحمدلله موږ روجې نه دي نیولې څه چې ورځې اوږدې راځي بیا به یې کوو. که 15 به م نیولې وی نه میاشو نیسئ میاشې نیسو. که 2 میاشتې وې انشاءالله چې غون کال د الله را طرف نه حکم و نو پروردګار به موږ رضا کوو هغه کال به ونه غونډې موږ روجې نیولې. نو زما رونو روجه یو برکتي میاشت ډېره د برکت میاشت. اوس یو 2 عمله د دې روجې په دې اخر کې مسلمان له پکار دی چې هغه وکړي. یو عمل د صدقه فطر چې موږ ته سرسایه وایو. صدقه فطر والا عمل کول چې کوم سړی مالداري هغه به صدقه فطر ورکوي.
مالدار دا چې کوم انسان سره د 2.5 تولو سپینو زرو قیمتي 2.5 تولې سپین زر چاندي دغه قیمت ما خو حساب نه کړی خو غالبا 6,000 روپۍ خو شي حساب جوړیږي دا وسره نغدي وي یا یو خدای هغه سره 9 تولې کالی وي 100 خو نور سمال وسره ویکنی خو چې 9 تولې سره که نور مال وسره یو خدای زنانه سره نو بیا که توله کالی وي ګورې صدقه فطر ورکوي دا 9 تولې سره در هغه وخت دی چې نور مال وسره ني او که یو خدای سره نور مالی نو بیا یو توله کالی چې دی هغه چې وسره بلکې کلک کالی وي او هغه نور مال سره د هغه کالی قیمت یو ځای کې 6,000 ته رسي نو بیا هغه باندې صدقه فطر واجبېږي چې کوم سړي باندې په خپل صدقه فطر واجبي نو ابدا ځان نه ورکوي او د نابالغ اولاد نه بم ورکوي او چې کوم بالغان بچي وي یا خزي نو کله هغوی د طرف نه ورکوي نو هم ورکولی شي خو د ده ځان او د ده نابالغ بچو صدقه فطر خو په واجبه ده خامخا به ورکوي خو د ښځې او د بالغو بچو د طرف نه که ورکوي هم ورکولی شي که هغه ښځه او بالغ بچي ده سره اوسېږي دی کفالت کوي نو که د هغوی نه تپوس هم نه کړي نو صدقه فطر یې ورکولی شي او که هغه د ده ډوډۍ نه خوري ده په کفالت کې نی او د بالغو بچو ورکوي نو د هغې نه دې تپوس وکړي چې بچو ستاسو د صدقه فطر ورکوم اجازت دی بیا ورکولی شي که یو سړي سره نقد مال بالکل نشته خو د 2 کوره دي یو کې اوسېږي یو یې د ضرورت نه زیات دی نو که هغه کور چې د ضرورت نه زیات دی د هغې قیمت هم 6,000 ته رسي نو صدقه فطر به ورکوي یو سړي ځمکه ده نو که دومره ځمکې وي چې د په سپوره ډوډۍ پې ګزاره کېږي بغیر د ترکارۍ او د انګولي نه نو بیا هم پې صدقه فطر واجب دی ورکوي به او ورکوي به کله وره بعضې خلک وایي مونږ غریبانان یو په مونږ صدقه فطر نشته د ضرورت نه زیات سامان د کور هم د ضرورت نه زیات ساماني ا دې بیه کو 6,000 ته قیمت لري صدقه فطر به ورکوي ټي وي د ضرورت نه زیات شی دی ټي وي دا ضرورت کې نه داخلي دا ضرورت نه زیاتی شی دی نو کدا بلا ټي وي چا کوي او قیمت 6,000 صدقه فطر به خامخا ورکوي د څوکۍ یو ټوپک دا په ضرورت کې راځي د زمیدار غوا میخه یا قلبه دا په ضرورت کې راځي او کله دې نه زیات څاروي ساتي د ضرورت نه زیات د قلبې نه زیات د غوا میخې نه زیات نو د هغې قیمت ته وجنګوي که 6,000 ته ورسېد نو د هغې به خامخا صدقه فطر ورکوي د یو ټوپک تماچې نه زیات ورکوئ د هغې قیمت ته وګوري که 6,000 ته ورسېدل یعنې 2.5 تولې سپینو زرو قیمت ته نو خامخا به صدقه فطر ورکوي زمونږ د زنانو جامې جوړې وي دا خو د ضرورت جامې دي د ضرورت جامه خو یو ده یا 2 دي یا 3 دي نهایت دا 3 جامو نه زیات دی چې یو جوړه په 10,000 او په 15,000 او په 6,000 کېږي دا خو د ضرورت نه زیات شی دی زنانه سره خپل مهر دی او کالی یې دی زنانه خو مونږ تباه کړې برباد یې کړې خاوند ته وایي دومره به وله مهر کې 10 تولې به کې 20 تولې به کې او بیا وله هم هغه خاوند نه زکات ورکوي او نه صدقه فطر ته پرېږدي نو د زنانه غاړه بنده شوه نو ګوره زنانه ستا د کور خدمت کوي تا ته ځان وقف کړی دی ستا کور ساتي تا له پېشمنې تا له ځمکه جارو کوي نو د هغې غاړه بنده مه ساته غاړه وله خلاصوه که صدقه فطر پې واجبي نو یا وله پیسې ورکه یا وله ته ورکه صدقه فطر او یا هغې له اختیار ورکوې د ځانه لږ کالي خرڅ که او صدقه فطر پې ورکه نو به هر کیف ورکې به کله صدقه فطر دا د اختر چې سبا راوخېږي نو واجبېږي چې د اختر سبا راوخېږي واجب شو خو یاره که یو سړی مخکې ورکوي په رمضان کې ورکوي دې وخت کې ورکوي نو هم ورکولی شي خو ټیم یې هغه دی چې د اختر سهار راوخېږي نو صدقه فطر به ورکوي او د اختر د مانځه پورې دغه بهتر وخت چې د اختر مونځ لا نه شوی او که د اختر مونځ وشو نو بیا به هم صدقه فطر ساقطېږي نه خو هغه ثواب یې نشته کوم چې د اختر د مانځه نه مخکې اجر دی حضرت عثمان رضی الله عنه نه صدقه فطر هېر شوی د اختر مونځ چې وشو ورته یاد شو نو یو مریی آزاد کړ مریی خو د بلو پیسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له راغی د الله رسوله ما نه صدقه فطر هېر شوی د اختر مونځ شو نو بیا مې یو مریی آزاد کړ ما له به الله ثواب راکړي وی غاړه خو د خلاصه شوه خو که ته 100 مریان آزاد کې هغه ثواب به ونه ګټې کم چې د اختر د مانځه نه مخکې سرسایه ورکولو کې اجر دی نو مخکې ورکول پکار دی یو کس له هم ورکولی شي او ګڼو له هم ورکولی شي په جومات مه لګوه صدقه فطر په لار به نه لګې دا د غریب حق د غریب له ورکه څومره به ورکې
صدقه فطر. نو غنم یا اوړه یا د هغې قیمت پاو کم 2 کیلو 5.5 پاوه پاخه او پاو کم 2 کیلو ترې جوړېږي. خو دې زمانه کې رواج د اوړو دی. عام معمول په دکانونو کې غنم نه خرڅېږي، خلک اوړالې اوړه خرڅوي. نو احتیاطاً د اوړو په کم 2 کیلو قیمت ولګوئ. ما خو خبره اوس حساب کړو تقریبا 30 روپۍ ته جوړې دی. احتیاطاً که 50 روپۍ تاسو ورکې نو ښه خبره ده. احتیاطاً 50 ورکې، خو 50 ګورې اصل صدقه فطر نه دی چې زما پکې غاړه بنده نه شي. د پاو کم 2 کیلو قیمت تاسو لګوئ چې څونه ته جوړېږي. دا ما ته احتیاطاً 50 روپۍ وې د یو کس په سر دا صدقه فطر ورکې. دې کې ځان له غاړه مه بندوئ. زموږ علماء مثال ورکوي، وایي د رمضان دا روجې دا صدقه فطر یې ني، داسې مثال دی لکه مرغۍ چې وزرې نه لري. مرغۍ چې وزرې ولري نو پر به شي. صدقه فطر د روجو چې دې ورکړه دا روجې به دې پر شي او د الله دربار ته به ورسېږي. یعنې ستا بدني عبادت راغی، د مالی عبادت راغی. الله ته دې دا وښوله چې پروردګاره زما بدن هم تا ته وقف، بدنی عبادت هم درته کوم، او پروردګاره زما مال هم تا ته وقف، مالی عبادت هم درله کوم. نو صدقه فطر په دې کې ناراستی مه کوئ. لازما صدقه فطر ورکئ او خپله غاړه خلاصه کړئ. چې کوم غریبانان هغه چا لی ورکئ چې په هغه په خپله صدقه فطر واجب ني، هغه انسان لی ورکئ. بل زمارو اختر دی الله په خیر راولي، خو اختر کې یو څو کارونه سنت دي. یو دا چې د اختر پر ورځ به وختي پاسېدل. دویم غسل کول، غسل به کوئ. دریم نوې جامې اچول، که نوې ني نو خپلې جامې ووینځه او پاکې کا هغه جامې واچوه. خو که وس دې کېږي نو د اختر پر ورځ باندې نوې جامې واچوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاره روان، دا د روجې خوشحالي ده. ګورئ یو ماشوم جاړل، نبی علیہ السلام مبارک ورته ورنږدې شو، بچې ولې جاړې؟ وی پلار مې نشته، یتیم یم. دې ماشومانو ته ګورم چې د دې ماشومانو نورو جامې شته او زما جامې نشته. خیرنو جامو کې د نورو بچو جامې شته، خفه کېږي که نه ماشوم؟ د نورو بچو نوې جامې دي زما دې ملګرو اچولې دي. نو په دې جاړم چې ارمان که زما پلار جمدې وې نو ماله به هم نوې جامې اغوښتې. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه کې ډېر زیات رحم. زر یې بوته کور ته او حضرت ام المؤمنین ته وربوته بیبي ته او شابه دې د جامو انتظام وکړي. پاکې جامې یې وله نوې راوړئ. پخوا خو به خلکو د پرتوب په ځای به یې لنګ و، لکه د حج چې څوک دی عمرې له دی، او د کمیس په ځای به یې څادر پاغو. دا 2 څادرې مزېدارې خشته 2 څادرې وله راغوښتل او دې بچي له یې ورکړلې. او زه بچې بار بچو سره لوبې کوه. نو چې بار راووت نو خوشحاله او خندلې، ډېر زیات خوشحاله. نبی علیہ السلام مبارک پې راغی، وی بچی څنګه؟ وی دا نه محسوسوم چې زما پلار مړ دی، زه یتیم یم. چې د رسول الله مبارک غوندې مشر زمونږ وی نو مونږ یتیمانان نه وي، زمونږ پلاران جم دي. دا ګورې حقیقت دی. اوس هم پکار دی کله چا په ګاونډ کې یتیمي هغې له جامې والی، کله چا په ګاونډ کې یتیمانان او غریبانان یې ستا وس کېږي نو چې خپلو بچو له الې هغې له واله. په ماشومانو رحم وکړئ. رحم یو حدیث کې راځي من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا فلیس منا. څوک چې د ماشوم په سر د رحم لاس نه راکاږي او د مشر قدر نه کوي، نبی علیہ السلام مبارک فرمایي دا زما طریقې والا نه دي. پیغمبر علیہ السلام مبارک سره ماشوم اوسېده، حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه چا را تختولی، حضرت خدیجه رضی الله عنها ته وقف شوی او بیا خدیجه رضی الله عنها پیغمبر علیہ السلام له ورکړ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان سره اوسو لویوي. دې د چانه ماشوم پخوا به د امریان خرڅېدل نو خلکو به د ماشومان تختول. دې نه به یې تختو مثلا کراچۍ تلته به بازار کې خرڅ کړ، او به یې تختو کابل تلته به بازار کې خرڅ کړ. نو دې د مور او پلار نیازبین بچو او مور او پلار یې امیرانو، ډېر مالدارو او ډېر خوبصورت. او حضرت زید چې را تختول او خرڅوي په یو بل خرڅېده. خدیجه رضی الله عنها ته راورسېد او خدیجه رضی الله عنها پیغمبر علیه السلام ته وقف. مور به ورپسې جړل، چغې به یې والې
او اکثر به د ځان نه سر ویښته ایستل چې نور به راوخت نو دا مور به د انور ته راله وبدرېده ای زیده چې ته به نور ته ولاړې او که سوري ته به که باران به شو نو مور به یې راله د باران شیبو ته به ودرېده ای زیده بچیا چې پتا به د باران دا شیبې ورېږي او که نه ته به چې ته غاړې ته داسې به غر ته به وخته او چغې به یې والې جړل به که نیازبین بچی چانه څوک وتښتئ او زمانه د غلامانو ده نو په غلام څوک چاته پروا ساتي حج لسه کسان راغلي دا ځای دې ولیده تپوس هلکه ستا زید دم دې وې او وې د حارثه زوی وې او وې تا پسې خو مور او پلار ډېر جاوې چغې درپسې وه چې مونږ نه بچی چا تښتولی دی ورک دی چې هغې لاړل واپس مور او پلار ته یې وله الوې ستاسو بچی خو مونږ پیدا کړه کوم ځای دی په مکه مکرمه کې یو سړی دی فلان کې یې نوم دی هغه سره زیري ولکه هغې حاجیانو له ورکړل او ډېر زیات خوشحاله شو او د هغه ځای نه یو وفد راولېږه مکې مکرمې ته بلا پیسې وله ورکړې چې دا یو څه او موږ له خپل زوی راولې تپوس یې کو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خواله راورسېده پیغمبر علیه السلام ته کېناستل نبي علیه السلام نه مکه مکرمه کې او صفتونه یې د پیغمبر علیه السلام شروع کړل چې تاسو د عبدالمطلب اولاد او د هاشم اولاد ډېر ښه خلک یې او ډېر عزتمن خلک یې خلکو سره ښېګړې کوئ خلکو سره احسانونه کوئ د خلکو خیال ساتئ صفتونه کوي نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي وی چل څه دی څه غرض هم دی ما پوره کې وی صاحب زمونږ یو بچی دی او مونږ نه چا تښتولی دی او هغه خرڅېده تاسو لا رارسېدلی دی صاحب پلار ورپسې جاړي مور ورپسې لیونی ده چغې وایي او دی د مور د سر ویښته دي مونږ تاله راوړي دي چې مور یې د سر نه ویښته وباسي او مور یې په شیرونه دې خپل بچي پسې جوړ کړی دي نو مونږ تاله راغلي یو هر څومره پیسې چې غواړې مونږ یې درکوو خو ته مهرباني وکړه دا بچی مونږ له راکړه وی څوک ته وی زید دی وی دا خو اسانه خبره ده زه هغه راغواړم نو که هغه تاسو سره ته نو یو پیسه دنه نالم تحفې تحایب ډالۍ یې راوړه وی دا دنه نالم مفتي ځان سره خیراتي بولي او که هغه نه ته نو مونږ بنو هاشم قبیله چې زمونږ نه څوک ځي نه نو ګورې مونږ یې په زور نه شړو بس په هغه به اختیار دغه ور پرېږدو هغه له به اختیار ورکړو دوی خوشحاله شو وی زمونږ بچی دی مونږ سره به ولې نه ځي او بیا چې د مور هغه جړه او فریاد ورته واورو په منډه به راسره دي وی صاحب ټیک ده وی په دې فیصله د نبي علیه السلام ورته وی بالکل زه یې ډېر راوغوښت زه یې دا پېژنې او چې دا څوک دا مې تره دی دا پېژنې دا څوک دا پلان کې دا پېژنې ټول یې پېژندل ښه بچې دا راغلي دي تا پسې تا بوتلل غواړي مور درپسې خفه ده دا یې د مور د سر ویښته دي چې ستا په غم کې ځان نیستی دي اشیرونه یې ورته وویل چغې درپسې وایي جانې نو ته تازه دوی له ورکوم ته مهرباني وکړه دوی سره لاړ شه زید په جړا شو ولې وایي زه خو دوی سره نه ځم ما ولې د الله رسوله مو ورکوه نه ځم ورسره هغې ورته وایي ګوره ته خو د مور پلار نیازبین بچې مور درپسې وایي نه د مور ملاقات له به لاړ شم د پلار ملاقات له به هم لاړ شم او د خپل خاندان ملاقات له به لاړ شم خو مستقل نه ځم هغې ورته وایي د مور جړا ته او دلته غلامې مریې ځان یې که د نبي علیه السلام نه د مریتوب جون خوښې هلته خو امیر یې پلار د امیر دی او ته د بادشاه جون پرېږدې د مالدارۍ جون پرېږدې او د غلامۍ جون د اختیارې حضرت زید ابن حارثه ورته څه وایي وایي ما له الله د رسول الله مبارک غوندې پلار را کړی زه په حارثه څه کوم ما له الله د حضرت خدیجې په شان مور را کړی او د حضرت فاطمه او د زینب په شان خویندې خدای را کړی په دنیا د خدای کې چې دا ټول د دنیا طاقت یو خوا کې او داسې پلار او داسې مور بل خوا کې په دنیا د خدای کې پرېښودو ته تیار نه زه د نبي علیه السلام غوندې پلار پرېږدم د خدیجې رضی الله عنها غوندې مور پرېږدم د فاطمې رضی الله عنها په شانتې خور پرېږدم
خبرې واورېدې چې واقعي دا ولې د غلامۍ جون خوښی او پلار نیازبین کور له نه ځي، د مور جړا له نه ځي، او د خدیجې رضی الله عنها هغې خوښی، دا ولې دا د نبي علیه السلام مینه وه ورسره، محبت وه، هغه ته پته وه چې دلته څونه ما سره مینه ده، دلته څونه له ما عزت دی. بس نبی کریم صلی اعلان وکړ وی ای قریشو د نن نه پس به زید ابن حارثه نه وایه، دا به نه وایه چې زید د حارثه زوی، د نن نه پس به وایه زید ابن محمد صلی الله علیه وسلم، چې زید د محمد صلی الله علیه وسلم بچی، بس زما زوی په زویوالۍ نه. بیا قرآن حکیم کې وروستو اعلان راغی چې پردي بچي ته به خپل بچی نه وایه، اسې هغه ته وایي چې بچی خو دا به نه وایي چې دا زما یقیني بچی دی، داسې به نه وي. نو بیا د هغې نه ممانعت راغی. خو ګوره دا د پیغمبر علیه السلام د حضرت زید سره مینه، محبت، شفقت، چې هغه خپل پلار پرېښود او نبي علیه السلام یې واغېسته، خپله مور یې پرېښود او د پیغمبر علیه السلام غېږ یې پرې نښود. نو مسلمان له پکار دی چې هغه په خپلو ماشومانو ګورې رحم کوي، په خپل څه د مسلمانانو په ماشومان رحم پې وکړي. د یتیم په سر چې چا لاس راخ کړ، ګوره د حدیث الفاظ دي، چا چې د یتیم پر سر لاس راخ کړ جنت یې وګټه، الله به جنت ورکړي. نو که په ګاون کې یتیمي جامې نه جامې والا والی ځان لکه اختر لروجې غوړي اخلي، او په ګاون کې د یتیمانانی یا غریبانانی هغې له روجې غوړي واخلي. ماشومانو شور مه کوئ، شور مه کوئ، شور کوئ، پر قسم مشران نو دا ماشومان رستو کی. نو یتیم په سر به لاس راچاږي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا پخپل قرآن حکیم کے اللہ فرمائی الم یجد کا یتیما فآو، اے پیغمبر تم یتیم ہوئے کن، نو مونږ دل یو ټکانه درکړه، ابو طالب او بیا د عبدالمطلب غیږ لمبوت. نو بیا وروسته وایي اما الیتیم فلا تقهر، ورې پام کوه چې یتیم ته غوسه ونه کړې، پتان د یتیم دور تېر شوی. نو جناب د پردو یتیمانانو خیال ساتئ، د غریب خیال وساتئ، صدقې فطر دغې غریبانانو له ورکړي، چې کوم هم په کور ګاون کې غریبانان دي، مسکینان دي، فقیران، هغې له یې ورکړي. خپلو بچو له روجې غوړې اخلي، هغې له اموالې قسم دی یربي الصدقات، دا بدل الله زیاته کړي. نو یو صدقې فطر او بل د اختر په ورځ باندې نوې جامې که نوې نی نو خپلې جامې ووینځه واچوه، خوشبویي به پورې کړي، وختي به پاسې، او د کوټې اختر پر ورځ به د اختر د مانځه نه مخکې خوراک سنت دی. په لوی اختر کې وروسته خوراک پکار دی، او پر کوټې اختر کې د اختر د مانځه نه مخکې خوراک پکار دی، او عیدګاه ته وختي تلل پکار دی په وخت، او پخې طرف تلل پکار دی، او واپسین پخې طرف پکار دی. انشاءالله مونږ به عیدګاه کې د اختر په جومات کې 8 بجې که خیر د اختر مونځ کوو، ښه 8 بجې انشاءالله العزیز. کوم چې د میرې ملګري دي نو هغوی به په خپلو جوماتونو کې به اعلانونه کړي، 8 بجې به انشاءالله مونږ په عیدګاه کې د اختر مونځ کوو. بعضې څیزونه دي چې د اختر پر ورځ مونږ کوو، ډېره لویه ګناه ده. یو د اختر اعلان چې چې ډزې کول، پام کوئ ډزې ونه کړئ، ډزې اسراف دی یوه. دویم دا ده چې دا ګوله لاړه شي، ممکن ده چې ته په انسان ور پرېږدي بل سړی پکې مړ شي، نو د قتل ګناه به دې وشي، د بل څاروی پې مړ شي. او دریم دا چې نن سبا خو په مسلمان غم څونه دی، زموږ څونه په زرګونه مسلمانان زموږ په زلزله کې شهیدان شو، او څومره په زرګونه بچي هلکان او جنکې او زنانه رونه خویندې دا په زلزله کې بې کوره شو. نو پکار دی چې موږ د اختر په دې ورځ هغې دپاره دعاګانې وغواړو. خوشحالۍ نه دي پکار چې سړی ډزې کوي، خوشحالي پکار لپاره وچې چې موږ روجې ونیولې او اختر شو، خو ډز وکول له دې نه خو بلکل توبه وباسئ، توبه وباسئ چې ډزې ونه کړې. کم از کم کوم ملګري چې دلته موږ سره ناست یې په خپلو علاقو کې دا خبره خوره کړې، ډزې بلکل ونه کړې. ولې الله قادر دی، دا ډزې مه کوه. ممکن ده دغه آفت چې په هغه زلزلې والا راغلی دی دا رب العالمین ګورې په موږ او تاسو هم راوستی شي، الله قادر دی، نو ډزې به نه کوي. بل خلق عموما د اختر پر ورځ زنانه او نارینه هلکان مقبرې ته ځي، دا رسم دی، رواج دی، ګناه ده، بلکل به د اختر پر ورځ نه دی. هلته هلکان هم ځي او جنکې هم ځي او بې ستري او بې حیایي کوي، پلار له مور له قبر له مبارکۍ لازم، دا مبارکۍ پکې نشته په شریعت کې. 2 رکعته نفل وکړه، مور ته وبخه، 2 رکعته نفل وکړه، خپل مړي ته وبخه، صدقه وکړه، هغوی ته وبخه. په بله ورځ ځکه نه د اختر پر ورځ تل
دا یو رواج مونږ جوړ کړی دی، رسم هم جوړ کړی دی. بله جنکۍ ولا کان ښځې او نر دلته میله لګېدلي په قبرونو کې. مور دې چې په بله ورځ یاده کړې ده که نه، پلار پسې په بله ورځ یو 5 روپۍ خیرات کړي دي که نه، رسم دې جوړ کړی مور لږ دلته پې کوتک بره مور او پلار خو تا د لاسه درګړي تلي دي قبر ده، دلته دې ولا بې ښایسته کوتک دې بره وکړې، ډوډۍ دې نه ورکوله، کنځل به ورته کول. اوس د اختر پر ورځ بابا یاد شو، بابا دې مبارکۍ لازم په ژوند دې ورته چې ته ښه جوړه اغوستې وه بابا ته که نه، د بابا دې په ژوند کې په کټ چې ته خیال ساتلی و که نه، تولی دې ولې چې ته خشته کتلې وه، چې ته څادر دې په تولی ورته اچولی وه که نه، چې قبر ته ورسېد نو جشن له دی، جشن ده پلار له نه دی، د اختر نه علاوه نورې ورځې نشته، د جمعې ورځ شته ده، خالي شته ده، اتوار شته ده، ګل شته، جشن دې جوړ کړی هلته جنکۍ هم دي، هلکان دي، مور او پلار له قبر لګم، دا ګناه ده ګناه. بالکل د اختر پر ورځ مقبرو ته مه ځئ. څوک پکې لا مسور یوسي، مسوره چوم چې مرغۍ وخوري، څوک پکې اوبه یوسي، په قبر اوبه اچومه، بابا مې تندې مړو چې هغه اوبه ور ورسي، خدای ته وګوره په قبر ته اوبه واچو، ته لږ لاندې وکړه نو نه خو 2 انچه هم لاندې نه دي تللي، نو بابا ته کوم ځای ته ورسېدلې؟ دلته غریب له اوبه ورکړه نو بابا ته به دې ورسي. دا مسور راواله یو غریب له ورکړه چې هغه کټوی کې پاخه کړي چې هغه وخوري، نو اجر به دې رب العالمین بابا ته ورسوي. څوک دې قبرونه جوړوي، قبرونه جوړول هم ښه خبره نه ده، زمونږ په وطن کې دا ډېر لوی رواج دی. قبر پخول خو بالکل ګناه ده، او زاړه قبرونه هم جوړول نه دي پکار، قبرونه په خپل حالت باندې پرېږدئ. قبرونو لځای، مقبرو لځای دی عبرت دپاره، خپلو مړو ته دعاګانې هم کوئ، دا ثابتو څیزونه دي، لیکن دا نه چې بس اختر کې ده په بله ورځ مه ځه، دا رواجونه دي. پردو بچو له د اختر په ورځ پیسې ورکول صدقه او ثواب هم ورکولی شي، زکات کې هم غریب سړي له ورکولی شي. د اختر پیسې که د زکات پیسې د اختر په ورځ یو ماشوم له ورکړي، خو چې هغه غریب وي هم له ورکولی شي پردي ماشوم له. نو دا د اختر د ورځې متعلق یو څو احکام دي، هغه مې درته بیان کړل. او بیا موږ د الله حمد ادا کوو، د الله شکر ادا کوو چې پروردګار د رمضان د دې روژو د نیو موږ له توفیق راکړي، او پروردګار دا رمضان دا روژې په موږ باندې بار بار راوستلی دي. د مارونو خصوصا زمونږ دغه چې دی چهارشنبې د ورځې روژه وه، په چهارشنبه زمونږ یو کم 10 پوره کېږي. نو که چېرته د زیارت په شپه میاشت ولیدلی شوه نو د زیارت پر ورځ به اختر شي، او که د زیارت په شپه میاشت ونه لیدلی شوه نو زیارت زمونږ 10 پوره کېږي، بیا به د جمعې پر ورځ اختر شي. خو میاشتې ته کتل دا ګورې پکار دي چې کوم څوک داسې کوله فضا وي یا لوړ ځای وي نو میاشتې ته وګوره. او بیا بعضې خلک میاشت وویني شهادت نه کوي، ګوی نه کوي، دا ګوره غټه ګناه ده، ولې چې تا ته پته چې اختر دی، او بیا هم ته ګوی اونه کې او ستا په هغه ګوی اختر نه شي، نو ډېره لوی بوج دی وګټه. بیا مه ګوره میاشتې ته، چې میاشت چا ولیدله فورا دې موږ سره رابطه وکړي، یا رضا ورته دې لاړ کړي سابق صاحب هغه به ورباندې فیصله وکړي. او دا مو وایه که په یو کم 10 شي دا به نه وایي چې یو مو خوره، دا خو په ځان د ګناه اقرار کول دي. کله میاشتې یو کم 10 شوي، کله 10 شوي. نبي علیه السلام مبارک چې کله د اختر روژې فرض شوې نو په مدینه منوره کې 9 کاله د اختر د رمضان روژې چې فرض شوې، مخکې نورې روژې وي، 9 کاله د رمضان روژې نیولې دي. په 9 کالو کې 7 کاله یو کم 10 او 2 کاله 10 نیولې دي. د دې نه معلومېږي دا چې د یو کم 10 دا روژې دا زیاتې دي.